د افغانستان زړورو سرتیرو پاکستاني پوځیان ان تر اټک ور واړول. سلامونه او پښتنه مینه، تاسو ګورئ ټاپ پښتو چینل. ګلونه دوستانو، د لا زیاتو او کره معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب او ویډیو له ملګرو سره شیر کړئ. ولې پرون مازدیګر پاکستاني پوځیانو د افغانستان د کرښې پر پوستو باندې ډلیز بریدونه کړي وو او هغه په مقابل کې افغان پوځیانو څه وکړل؟ پرون مازدیګر پاکستاني عسکرو هڅه کړې وه چې له ډیورنډ کرښې دې لوري ته راواوړي او تاسیسات جوړ کړي. همداراز په افغان امنیتي ځواکونو یې ډزې کړې وې چې په ځواب کې ورته افغان امنیتي ځواکونو سخت غبرګون ښکاره او تېښتې ته یې مجبور کړل. په ولسي جرګه کې د کونړ د خلکو استازی جاوید صافی چې د جګړې په لومړۍ کرښې کې له قومندان سره په اړیکه کې و، هغه ورته وویل چې تاسې زموږ ویاړ یې او هېواد ساتونکي یې. پاکستان ته په نره ځواب ورکړي او که اړتیا پیښه شوه نو دی خپله هم لومړۍ کرښې ته ځي. د افغان امنیتي ځواکونو او پاکستاني عسکرو ترمنځ پرون مازدیګر نښته پیل شوې وه چې ویل کېږي نه تر ناوخته پورې یې دوام وکړ او افغان امنیتي ځواکونو پاکستاني عسکر له خپلو ځایونو څخه شاتګ ته اړ کړل او یو شمېر مهمات یې هم ترې نیولي. د ولسي جرګې وکیل جاوید صافی یو ویډیو په فیسبوک خپره شوې ده چې نوموړي پکې د جنګ په لومړۍ کرښه کې له قومندان سره خبرې کوي. هغه په خپلو خبرو کې وایي چې ستاسې تر شا ټول ولس ولاړ دی او که اړتیا پیښه شوه نو دا به پخپله هم لومړۍ کرښې ته ورشي. هغه همداراز قومندان ته وایي چې پاکستان ته په نره ځواب ورکړي. جاوید صافی په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي چې د سرتیرو ملا لا نور لوړیږي. دا اوس 11 بجې دي، د جګړې د لومړۍ کرښې له قومندان سره اړیکه کې یم. وایي سرتیري تیار سوي دي او د خپلې دفاع خاورې د دفاع ته ګوته په ماشه ناست دي. نوموړي همداراز په خپل پوسټ کې زیاتوي زما سرتیرو یوازې نه یې، یو عظیم ملت یې تر شا ولاړ دی. که د وطن د دفاع خبره شوه نو بیا ټاپ تړلی سرتیری هم یم. د یادولو ده چې پاکستان له لوري په یو هاوان مرمۍ کې یوه ښځه او سړی هم ټپیان شوي وو. تازه معلومات لا هم نه دي رارسېدلي، خو پرون ځینو سرچینو ویلي وو چې افغان امنیتي ځواکونو پاکستاني عسکرو پر شا کړل او د هغوی ځینې مهمات او پوستې هم ونیولې. د لا زیاتو کره او دقیقو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب او ویډیو له ملګرو سره شیر کړئ.